ایسا مردم پوری ہوئی وترى الناس سكارى مردم نامي بني كنيشة میں باشا وما هم بسكارى دي نشاني دي ولكن عذاب الله شديد خدای عذاب نشتر الله دې مدد وکړي كالعمل المنفوش اسمون تاسو جماعت من هغه مضاف خبره دوی ته دا وخت منوي چې کله د شک ډېر دي نو شوی وي خیر اخیری چې جذب توجه نو بعد باندې کې اسمان دي عمل المنفوش څه دی ویل عمل المنفوش هغه پختې دی ویل چې هغه رنګه پختې وي دې پختې هم ډېر سپک دا ورونه د تاسو پختې په شان باندې پر اسمان باندې دا څه فهم دی الله دې د قیامت د حالات دغه نه وروسته کامیابی دې تاسو نو عاجزان بلته ورغی چې دا ورغی پیس ورغی یې ورته دې شک نو دا سایل چې کله ورته سوال کوي بیا ورته وایي چې په نوم دې هغه الله د تبې توایي چې خدای دې هغه حالت تبې تراوړ چې کوم خدای په دارن پوسټ کې درکړو الله به پیس ورغی الله به ته ونی آیا به چې په خپل حالت کله خدای دې نعمتونو شکر وباسي الله دې زیاتوي لئن شکرتم لازیدنکم کله الله دې اسلام دې قسم دې تاکید دې پاره دې استراغ لای دی بعض مفسرین دې چې والله قسم بذات خدای ان شکرتم کته تاسو شکر دې خدای انم ان شرطیه دی په شرط دې باندې کله خدای دې نعمتونو شکر وباسي لازیدنکم لام بیا د پاره تاکید راځي خامخ الله تاسو نه ولئن کفرتم والله قسم بذات خدای کثیر بیا تاسو کفران نعمت دې کوي ان عذاب شدید زمانه موږ ډیر سخت صحت الله درکړي نعمت الله درکړي بچي الله درکړي فراغت خدای درکړي مال خدای درکړي دا څه چې الله نه هو دې الله درکړي څومره شکر دې خدای وي او دا ځان ته باندې تاسو څومره شکر دې الله پکال کې یو مې روزي نه وو هغه شیطانان تړلي بس ټول جمعه روانه شیطانان تړلي دا زموږ منطقه د نعمت خدای ته ورکړل چې جواب دې برابر الله په هر وخت کې دی الله هر شی ته دی د الله رب العزت لپاره خاص مکان نشته دی د الله رب العزت لپاره خاص امان نشته الله په هر زمانه کې دی خدا د هر ځای او هر وخت سړي رسالت په دې ځای باندې متابعه کا قران ته مخته يرفع بهذا الكتاب الله د تمام کا قران نه مخاړي ويضع به آخرين خدای په دنیا کې زمين کې او آخرت کې زوالي تعالوا نعمت سپینګری چې په بيد الله د مال شیطان په دې ځای کې کتاب باندې په بيد الله د متاسه شیطان د وسوسو نه سره په بيد کې متاسه ټول بیان سره نشأت اول جوش او خروش د افغانۍ څومره چې په مجرا دی بین پرغونو کې جریان دی ویل ستاسو زیات یم نو شیطان تاسو زیات شما ببینید که این مبارزه با نفس شروع میشه بعد از بلوغ بعد از سن مکلفیت که ما میگیریم که در سن مکلفیت هم اختلاف بین علماء عربیه سن چند شروع میشه از 9 شروع میشه از 12 شروع میشه از 14 شروع میشه بالاخره یک جوانی که ایج علائم بلوغ تا او ظاهر نشه بلوغ برای خود علائم خاصه ایج علامه بلوغ تا او ظاهر نمیشه علماء بس جمهور علماء فیصله میکنن که سنش 18 شد که جوان است ولو که بلوغش ظاهر نشد ولو که علامه دیگر دیگر نشد ولی سن 18 که تکمیل کرد این چی است که جوان است سن بلوغ نظر به جاها مناطق مختلف سن بلوغ فرق میکنه جاهای گرمسیر شاید بلوغ در اونجا در سن 9 سالگی و 10 سالگی در خوردن غذا طبیعت فرق میکنه شاید غذای خوب جوان زودتر به بلوغ برسد مناطق سرسیر شاید بلوغ سن بلوغ در اونجا یک چند سال در بر بگیرد این علائمی که هم وجود نداشت با سن 18 سالگی را تکمیل کنیم میکنه شریعت اینا چی میگه مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین وقتی که فرزند دختری تو به سن 7 سالگی رسید امر به نماز بخوان تعلیم شروع کنید تا او عادت بگیره به مسجد تا عادت بگیره به امام تا عادت بگیره به قرآن تا عادت بگیره به اخلاق اسلامی
واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين. لسو کلو ته چې ورسېده په لسو کلو کې بالمازین کوم پر زوی وره اتبالي ونیول او د کور باندې سیاست ستا باندې هغه امسا ستا د سیاست چې دا به وخت ما ته کور باندې که په کور کې کنه کور ستا قرآني کور وي، کور ستا رحماني کور وي، کور ستا د خدای رحمت لاندې وي. اوس په مجموع کې اکثریت کورونه شیطاني کورونه دي، اکثریت کورونه طغیاني کورونه دي، اکثریت کورونه فاسقي کورونه ګرځېدلي دي. دا چې تعلیم او تربیه په کور کې ته برابر کې که یې کنې هغه کور کې هغه فامیل خدای حاضر او ناظر دی د الله په اموراتو د احکام باندې شرعي دیني د ملبس وي. دا چې ته کېږي تر وخت کې ما مسؤلیت قدرت دار کوي قدر چې مسؤلیت دار د اعتبار فرض مادر چې مسؤلیت دار د اعتبار دفتر کوي و یک طرف مسؤلیت فردی و از طرف دیگر مسئولیت اجتماعی. اگر ما این مسئولیت را درست ادا کنیم خدا برای ما به هر تقدیرش ماه ذوالقعدة حج حجاج کره زمین هست. خداوند حج همیشه به دربارش قبول کنه. خداوند کریم برای ما شما هم خداوند کریم به فرد مسلمان حج بیت الله شریف نصیب یک سرمایه بزرگ است که خدا نصیب دهد. بعد هم تاکید میگوییم که خداوند کریم توفیق عمل نصیب ما شود. خوشا بر حال کسایی که اونا میرند خدا نیت همه را درست بکنه و قسم بر بگردن از اونجا قسم بر بگردن که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که برای حج مبرور دیگر کدام چیزی جزایی نیست الا الجنه مگر جنت. خدا جنت نصیب موجود حجاجی که در اونجا عبادت میکنند کسی که نصیبشان نیست خداوند کریم جل جلاله ثواب در ثواب اینها محروم نمیشود. حاجیان ساعت تقریبا ختمیدو تب خدای و خواهش میرم باقی یو خدا را جماعت بخشش وکوي نو تاسو ته بخشش کوم غالبا سبا زما پرواز دی سفر درو نو تاسو نه زما خواهش دا چې څنګه مینه محبت د جماعت لري څنګه اتفاق د حال د جماعت لري په خپل اتفاق کوي الله دې اتفاق کامیابی تاسو په اتفاق کوي عزت تاسو په اتفاق کوي شرف تاسو په اتفاق کوي کدی دین په کارو کې تشابه هو کې خدای په دې دین کوي مواد په خدای کامیاب ولا کې والحمدلله خبر نشدري تاسو نه ډیر راضي تاسو نه ډیر خوشاله یم الله دې تاسو نه راضي الله دې تاسو ټول باندې قدرت کوشش کوئ دې دین په کارو کې مسجد په کارو کې مدرسې په کارو کې خیر په کارو کې دې ټول نه پېښنه قرآن میں ہے کہ فاستبقوا الخيرات شمال القرآن خیر سبقت کوي از دیگر از مجلس ما غیر مدواش خدا ما شما نجات نصیب کنه در بسیاری از مجالس میبینیم مردم ها مسلمان ها در کارهای شیطانی سرتا کنند قدم اول در کار شر دارند قدم اول در کار فتنه دارند قدم اول در کار فساد دارند قدم اول در جای دارند که در بین مردم دفاع کنند الله دې تاسو ته نفاق نه نجات نصیب کړي نو کوشش وکوئ یو خدا دې ماته بخښنه وکوي بل دې ثبات دعا وکړي چې الله رب العزت ماته هم توفیق راکړي او د خدای نه دا دعا کوم چې خدای پاک ما د حاجیانو په خدمت کې قبول کړي روزګار الله تعالی او سرکار الله تعالی رسول نصیب وسیږي الله دې تاسو باندې قدرت او عزت تاسو هم دعا کوم بالخصوص د جماعت اسلام نوم دا تقاضا ده چې د جماعت په کوم کې بیا هغه یو جمعه روان دي مثلا د لږه په کار کې د لږه په کار کې صحیح اوسېږي چې درګي تکمیل شي او وخت باندې تکمیل شي نو د تشویشات زیات وي مدرسه الحمدلله استادان خپل استادان دي با عزت استادان دي زرخوي استادان دي باور کوي چې خپل اولادونو نه زحمت نه باندې ښه کول دا په اطمینان تاسو قسم دې په ذات خدای وزيږي چې خپل ورور د خدمت نه دي خپل بچي د خدمت نه دي په تاسو الله دې موږ ته خیر وکړي نو د هغې لپاره مې هم مشر مولوي صاحب دی قاري صاحب احسان الله دی قاري صاحب محمد حاجي مې راغلي دي د نورو استادانو په شمول باندې د مدرسې په کارونه کې وخت دي دا ټاکلي دي او قاري صاحب احسان الله مولوي صاحب تاسو
جماعت کې سره شاید ضرور نه میاشتې تاسو سره نه اوسېږم خو د خیر لیدلو کې اوسې کلاړم او که خدای مې نصیب نه وکړی بېرته به تاسو سره خصوصي ژوند ولرو ولې بیا تاسو امید دا کوم چې ما ته بخشش وکوئ وبشار اتفاق اتحاد مسجد الجوار جمع جماعت کې دا جمع جماعت باشون بغیر از مسجد در دیگر هیچ جای کامیابی نیست عزت در این خانه خدا است و این خانه خدا جای تجمع و اتفاق اتحاد مسلمان است و مستفیدا تاکیداً باز برشان خواهش میکنن که نظم و نظام و جمع و جماعت و اتفاق مسجد را نگاه کنند اگر زندگی واقعی و دوباره پس گشته و دیدیم انشاءالله باز باید دیدیم اگر در اون زندگی بسر بردیم برای ما هم بخشش بکنیم ما هم شما بخشش میکنم زیرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که الموت یأتی بغتة مرگ یک ناچار میاد او به سراغ هیچ کس نمیاد که روز تو میمیری اگر این هم نعمت خدا است اگر ما میفهمیدیم که روز ما میمریم شاید زندگی ما نمیتونیم کرد چندین سال قبل شاید با غم عظیمی بودیم خدا از دست میداد و شاید اگر زندگی ما به اونجا پر سر بردیم برای ما بخشش بکنیم در اینجا اگر شما بودیم رو به شما دعا میکنیم باز هم برای طالبین که اتفاق و اتحاد مسجد رعایت کنیم یگان موضوعاتی که مالی میآید در مسجد یک موضوع چوب زمستان است که او را بخیر پیش رو همیشه پیش رفتن او یک تشویش پیش من نمیباشد دیگه امی جماعت خدا نگاه بکنه اتفاق و جهاد است که اسلام می‌داریم خداوند کریم شما را با اتفاق داشته باشه با اتحاد داشته باشه عزت خدا نصیب شما بکنه ما شما خوش هستم و راضی هستم شما هم برای ما بخشش بکنید سهو و خطایی که از ما شده کمبودی که از ما دارم برای ما بخشش بکنید خداوند کریم هم نو شما را در خدمت دین و قرآن قبول بکنید و ما علینا الا البلاغ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم او بخلا غواړم دلته یو موضوع تاریخ یې د باندې ورون دی حافظ د قرآن دی او مخکې ګرځولی دی ستاسو نه کومک غواړم